تاسو نن در زموږ د په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې هغې ته موږ ویلی شو لیست کې لومړنۍ خبره موږ سره ده هغې ته موږ بلټس ویلی شو نمبر بلټس ورته ویلی شو ملټي لیول لیست ورته ویلی شو بلټس داسې لکه تاسو یو پروګرام ولیکئ مثال په ډول ما ولیکل ماوس او د دې په داخل کې مونږ نور پروګرامونه هم لرو اوس دغه نور پروګرامونه کله چې تاسو لیکئ لکه مثال زه لیکم مایکروسافټ وینډوز یا مایکروسافټ ایکسل یا مایکروسافټ ورډ دا پروګرامونه موږ سره دي خو د دې لپاره یو منظم سټرکچر نشته لا اوسه پورې او نه دی برابر شوی دی زه غواړم چې د دې لپاره په یو منظم سټرکچر جوړ کړم یا منظم شکل سره دا واچوم دلته نو موږ به دا لیکنه انتخاب کوو د هغې نه وروسته به راشو دلته به وګورو کوم یو سټایل پکار دی نو هغه یو سټایل به زه واخلم دا یو لیست شکل موږ ته برابر کړي لکه دغه لیست شکل موږ کولی شو د بهرني سټایل ته یې ورکړو تاسو راشئ د دې لپاره یو سټایل دپاره یو ډیزاین تاسو انتخاب کړئ دا ډیزاین دی بیا که دا مثال لږ مخکې موږ دی نو هغې لپاره ټیپ بټن استعمالوی شو که د دې ډیزاین تاسو هر قسم پکاري کومه لیکنه چې تاسو انتخاب کړله د هماغې لیکنې مطابق تاسو ډیزاین هم ورکولی شئ دې ته بل ګورئ که تاسو مثال دا د شارکټ د لارې راولئ نو ماینس علامه و انټر اوس که زه ولیکم ډیټابیس نور به هغه ماینس په خپله راځي که بیا ټیپ بټن ووایم نو یو لیول مخکې ځي او هغه سټایل دې خپله بدلوي مثال ما دې کې ولیکل مایکروسافټ ایکسس یا داسې مو ولیکل اسکل سرور انټر بټن سره بیرته شاته هغه لیول ته بیرته هم راتلی شي لکه زه دلته لیکم ګرافکس ډیزاینینګ بیا انټر بټن ووایه بیا به دې مخکې ځي نو دا برابروالی دی چې کله تاسو د یو لیکنې ترتیب برابروئ هغه د شارکټ د لارې هم برابرولی شي او د هغې نه علاوه تاسو کولی شئ د دې ځینې هم برابر کړئ لکه که زه د دې سلیکشن والم او د هغې نه وروسته راشم وګورم نو ما ته وایي چې د دې ډیزاین کوم ماډل پکار دی وروسته هم ډیزاین بدلولی شي any ډیزاین هر یو قسم ډیزاین چې زما پکار وي هماغه ډیزاین تاسو کولی شئ د دې لیکنې دپاره انتخاب کړئ نو دې کې بیا تاسو شارکټ د لارې شماره هم راوستی شئ لکه 1 ووایئ ډاټ بیا انټر بټن نو دې ګورئ شمارې درته لیست شکل کې درکوي یا فار ایگزامپل د هغې نه علاوه تاسو ا ولیکئ ډاټ کېږدئ نو اے بي سی به درکوي درته نو دا حروف دی په خپل هم دی موږ ته راکولی شي او کولی شو د دې لپاره یو پکچر هم موږ راوړو لکه مثال همدغه پروګرامونه زه لیکم مایکروسافټ ورډ وغیره دا ما ولیکله یا تیار مخکې لیکل شوي نو هماغه به زه راوړم زه غواړم د دې لپاره یو خپل تصویر راوړم نو اسانه خبره دلته به راشو تاسو به ډیفاین نیو بلټ باندې کلیک کړئ پکچر باندې به کلیک کړئ ورک اپلاین باندې به موږ کلیک کړو دیس کې وګورئ که نه کوم ماډل تصویر مثال دا تصویر دی نو دا به ستاسو خپل تصویر دلته به راځي د بلټ په شکل باندې یو تصویر خپل هم راوړی شي یا ډیفاین نیو بلټ کې تاسو وګورئ دا سینټر مطلب دی چې دا به لږ مسافه پیدا کړي خو ډیفالټ په دې کې دا پکار داسې دي چې دا موږ کوم ماډل والو نو یا دا ډیزاین نه استعمالول او یا یو خپل تصویر راوړل دا د دې ځای نه کېدای شي یو سمبول هم راوړی شي لکه دېس کې دا یو سمبول دی دا راوړم نو دا به راوالي او دا کې هماغه سمبول به دلته راځي نو دا که تاسو دې ته بلټ وایي که دا مثال په دې ډیزاین تاسو سره نه وي پکار نو بیا به سیده په دې کې به پکاري شمارې شکل کې به پکاري یا به مثال د دې نه علاوه دا د شمارې شکل نه علاوه
د اے بی سی شکل کې به پکاري نو دلته د دې خپل سټایلونه شته موږ سره دیس کې تاسو کو سوچو کې دلته یو آپشن راکړیو چینج لیست لیول دا ما خبره ده مخکې لیول دی به دا نه لیول لري مثال یو پروګرام په داخل کې بل ټاپک او دا غیر په داخل کې بل ټاپک او په داخل کې بل انه مخ نو بیا بیک سپیس بٹن سره بیت شاته راتلای شي نو دا لیول مخ کې کول او ورسته کول دا د دې زنم کوي شی دي اندر شان نمبر کې هم دا سری که مثال شماره مې اخیستی وی کار څه مې اخیستی خو په دې کې ما ته وی کته مخ کې زینو مخ کې لیول تتلای شي بیر اگه نه ورسته ما ته ډیفاین نیو نمبر فارمیټ کله چې زما یو نوې فارمیټ د دې لپاره پکار وي لکه فرست سیکنډ تھرډ داس زما پکار دام برابر ولای شي او که تاسو د شماره مثال د دې یو نه شروع کوئ سونه شروع کوئ لسونه نو دی بل لس یولس دولس دیرلس څوارلس داسې راځي نو دیسی کې تاسو شمارې هغه سټارټ دی چې باید زمونږ یو لیکنه چې راځي نو هغه باید کوم ماډل بلیټ والی دا وسې د مونږ بدلته مخکې لیول وروسته مخکې کوو خو که تاسو مثال دا لیکنه انتخاب کړئ د کیبورډ نه آل کنټرول 1 بټن ووایئ Alt Control 1 Alt Control 1 نه مقصد دا دی هیډینګ 1 او زه دا لیکنه انتخاب کما بلټ ملټ دي ته نه دا مې انتخاب کړ او آل کنټرول 2 مې والو نو مطلب دا چې هغه هیډینګ 1 سټایل دی او دا هیډینګ 2 سټایل دی دا ډیزاین نه دی هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 درې سټایل شته او د دې ډیره غټه پیدا نه موږ سره ورسته براش د سټایل کې راځي خودل ته پیدا دا شو کله چې تاسو دا سلیکټ کړئ مخکې به ځان ته سلیکټ کول ټایټل به ځان ته سلیکټ کول نه ځان نو ملټي لیول لیست کې به دای چې دی په خپل پیژني ګوره ماوس ته ورکړی آرټیکل 1 او بیا یې کلیک کړی سیکشن 1 سیکشن 2 سیکشن 3 دا فرق پچی کوي هغه هیډینګ 1 دی دا هیډینګ 2 دی ځکه دې ته شمارې دي تبدیلی خو په دې نورو کې خدا خبره نه و دي نورو کې دلته به چې کله تابع دا استعمالولو دا ټول ته یو شان دراتلو پیژنده به نه دا هیډینګ پیژني چې دا هیډینګ 1 دی ګور هغه ته لیکلي شماره نمبر 1 او دا هغه نه علاوه د نورو ته لیکلي 1 1 1 2 1 3 1 4 نو دا به ډیزاین نه تغیرول شي نو دا درې قسمه بلټ دي کتاب کې چپټر کې وغیرہ ځینو کې اس کېږي دا غیر استعمال لپاره تاسو دا وکړئ دې کې مې موږ سره لیول شته کنه ماغه آپشن دی بیا بکې لکه چینج لیست لیول دا هیډینګ 2 ما ورته ورکړی وګنه کې دې شته هیډینګ 3 ورکې دې سره مې هیډینګ ورکولای شو نو ماغه خپل سټایل کې دا صحیح دی یا ډیفاین نیو ملټیپل لیست heading 2 دینو heading 2 لپاره کوم ماډل ډیزاین پکار دی مثال دیس کی زما ډیزاین پکار دی فرست سیکنډ تھرډ دا راشي دا اوکې کې ځان سره نو دې سره اوس فرست سیکنډ تھرډ راځي نو هغه به تاسو هم کولای شي ډیفاین نیو لیست سټایل نه مطلب دا چې نوې سټایل ز جوړول غواړم مای سټایل په نامه باندې او شروع د 1 نو شي فرست لیول ته جوړوم دا غي ډیزاین به څنګه مثال دا ډیزاین وي سایز به سوارلس وي کلر به ریډ وي بولډ وي ار یو ډاکومنٹ کې باید راشي یعنی بل ډاکومنٹ کې زما کو ضرورت پیدا شي نو مای سټایل به زه استعمالوي شي دا انتخاب کې راشي په دې کې وګوره مای سټایل تاسو به وایئ چې دې ته ولا استعمالېږي نه ځکه چې دا هیډینګ 2 دی او هغه ما د شي لپاره جوړ کړو هیډینګ 1 لپاره مې جوړ نه کړو لیول 1 لپاره که تاسو یې چې ګورئ زه راځم په دې کې
ګورم فرست لیول دی که نه دی نو دی به کوم یو ته کار کوي دا به صرف هیډنګ 1 ته کار کوي بل یو ته د دې استعمال موږ نشو کولی زه به یو بل ډاکومنټ کې چک کوم ما ولیکل ډي اې ټي د هغې نه وروسته مې ولیکل ډپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوجي او بیا راغلم د هغې نه پس په دې ځای کې مې دا لیکنه سلیکټ کړه دې دپاره اول هیډنګ 1 سټیل ورکوي آل کنټرول 1 سره هیډنګ 1 اوس راشي دې دپاره د ستاسو دا سټیل کوم یو سټیل زموږ نشته دا لیکنه دا به انتخاب کومنګا او بیا بل طرح شروع ګورو سټایل دا دی پس په یو درې ما سټایل دی کنه مونږ سره نو تاسو هغه خپل سټایل به استعمالي د سایز او د سټایل دغه د نگاه نو مطلب مې دا و چې خپل یو ډیزاین هم جوړولی شو که وغواړو چېرته نو هغه به ډیفاین نیو لیست تاسو کریټ کوئ اوس که ته چاته مثال خط لیږي لکه ته به داسې لیکي چې مثال ډېر هارون یا کمال یا هر څه نو هغه لپاره به یو لیټر ته ولیکي او د هغه لیټر د لیکلو نه وروسته به دې سر کې موږ کلیک کړو ټایپ بټنه به وویو دی به مخکې لاړ شي مطلب یو لین چې کله مخکې به وي هغه د ټایپ بټنې سره موږ مخکې به ولی شو او دا د انګلیسي اصول دي چې لومړی دغه ټایټل باید لږ مخکې خو که چېرته زه د دې انتخاب وکړم او دې کې وګورم نو دلته ما سره انکریز او ډیکریز شته نو دې ځای نه موږ کولی شو دا لیکنه یا مخکې کو یا څنګه کو وروسته بل مخکې تیر کلاس کې ما دغه باره کې خبرې کړې وې د ټیکس ډایرکشن هم ویلې وکړه کله چې یو لیکنه تاسو کوئ مثال انګلیسي دا خو صحیح ده خو که پښتو لیکنه کوو نو هغه پښتو لیکنه که ته دلته رایټ طرف ته راوړې نو مشکل به څه شي ګورئ که زه مثال دیس کې د رایټ طرف نه پښتو لیکنه شروع کړم او اوس دیس کې ما ته مثال د لیست ضرورت وي نو په دې لیست کې تاسو وګورئ دا شمارې دې طرف ته راغلي دا غیر منظم دي که نه دي هغه وجه موږ سره دا ده چې د دې دا ډایرکشن چې دی دا لیفټ ټو رایټ دی نو دې لپاره به اول د دې ډایرکشن رایټ ټو لیفټ کو نو بیا به دا په خپله ترتیب کېږي نو دې کې به تاسو اول د پښتو لپاره ډایرکشن رایټ ټو لیفټ والی بیا به تاسو دا پوزیشن رایټ والی خپله به شمارې څنګه شي منظم شي نو پښتو لپاره به تاسو په دې کلیک کوئ او د انګلیش لپاره به تاسو په لیفټ ټو رایټ ټیکسټ ډایرکشن باندې کلیک کوئ د هغې نه وروسته بیا موږ سره دې کې دي A to Z A to Z نه مطلب دا دی ما داسې ولیکلو دې کې راغلم یو لیست مې برابر آی ډي نیم ایڈریس فون نمبر صحیح شو که نه او هغه راکې مې څه شی ولیکلو مثال څه شی صحیح لري نیم ایڈریس فون نمبر او دا شي شانته زه لیکم ریټرن ایډرس اوس منګ دیس کې ولس برابرول غواړو مطلب دا ټیبل دې زما په دې ټیبل کې مې لیست جوړول غواړم احمد دی ایڈریس فار ایگزامپل موږ سره کابل فون نمبر دا شمیره ده ریټرن ایڈریس ننګرهار دی همدغه شان په دې کې موږ سره زاهد الله دی دا پر ایگزامپل د ننګرهار دی او د ټلیفون شمیره ده بیا د ریټرن ایډرس هم ده همدغه شان په دې کې به زه ولیکم بلال
دا پر ایگزامپل کونړ دی ټلیفون شمیره دا ریټرن ایډرس نور مې نمونه به لیکو مونږه پر ایگزامپل بهار دی دا پر ایگزامپل د لغمان ټلیفون شمیره دا به ریټرن ایډرس زلمی دا د کونړ دی د ټلیفون شمیره دا پر ایگزامپل ریټرن ایډرس علي دی دا د کونړ فار ایگزامپل د ټلیفون شمیره دا دی دې کې دا نمونه غیر منظم دي بلکې منظم دي خو د A او B د لحاظه غیر منظم زوی مېره دا نمونه دي په دې کې لږ منظم راشي نو څنګه به دا نمونه منظم راولو دا به انتخاب کو A to Z باندې به کلیک دا ascending ویل کېږي A to Z او descending مونږ ویلی شو Z to A په دې کې شرط دا دی چې دا ټیک مارک به لګوئ دا به ځان سره وکې کوي اول A والا دی بیا B والا دی او آخر کې Z والا دې په خپله دا نور ریکارډ مخکې وروسته به یې ورسره که مثال مونږ بیا په دې باندې کلیک کړو ډسینډینګ په کار دی اوکې که Z والا به سر کې راځي او د A والا به آخره کې نو صرف دې لپاره استعمالیږي چې مونږ باید څه وکړو بې آپشنو کې مونږ سره نن آپشنې دي لکه تاسو وګورئ ټیبز دي کامه ده ادرز دي دا آپشنې په خپله دا ټیک مارک په خپله لګېږي دا مونږ نه لګو دی وایي که چېرته مثال ته ولیکي نیم کامه فون نمبر ایمیل ایډرس نو د دې سلیکشن والا راشي دي کې اوس کوم ټیک مارک لګېدلی کامه دې صرف مونږ ته هغه سلیکشن کوي چې تا مثال د دې ترمنځ دغه سپیس استعمال کړی دی نورې کوم خاص کار نشته بله دا آپشن دی کیس سینسیټیو رایټ ټو لیفټ لینګویج فرسټ د کیس سینسیټیو نه مطلب دا دی که زه دا نومونه سلیکټ کړم او دا A to Z کړم اوس یو نوم راغی مثال احمد نوم راغی خو دا ما په وړو حروفو ولیکلو دا هم د کابل دی بس زم هغه نوم چې په وړو حروفو دی هغه باید اول راشي نو دې کې به تاسو دا کیس سینسیټیو ټیک مارک ولګوئ دی به اوکې کې دا به اوکې د وړو حروفو والا به اول راشي او د غټو حروفو والا به آخره کې او یک دې کې ته یو پښتو نوم ولیکي مثال ما ولیکلو اسرار الحق د هغې نه وروسته مې ولیکل فار ایگزامپل ننګرهار ټلیفون شمیره ننګرهار اوس هغه نوم چې په پښتو کې دی هغه په دې سر کې راوړل پکار دی نو دې لپاره به تاسو رایټ ټو لیفټ لینګویج فرسټ نو پښتو نوم به چېرته راځي ورپسې به د انګلیسي نومونه راځي نو دا آپشن یې دې لپاره یوز کېږي بل په دې کې موږ سره دي اګنور د کریکټ ټیکسټ دی اګنور الف لام دی اګنور حسیده مونږه یو خبره کړې وه مونږ ویلو چې مایکروسافټ ورډ دا د پروفینګ لپاره استعمالیږي د پروفینګ نه مطلب دا و چې سپیلنګ او ګرامر مونږ ته چک کولی شي دا مې ویلي وکړه یعنې ورډ پروسیسر پروګرام دی دوه کاره کولی شي ګرامر چک کړي سپیلنګ چک خو د پښتو نه دې د هغه ژبې پروفینګ کولی شي د کومې ژبې پروفینګ چې په دې ورډ کې انسټال وي اوس کومې ژبې چې د عربي نه اخیستل شوي د هغې پروفینګ خو بلکل نشي کولی که زه یو مثال لیکم دې کې داسې ولیکلو نو دی وایي چې دا غلط دی وجه دا ده چې دا موږ سره پروفینګ نشته
که مثال په ډول دلته دا ټیک مارک یو ګورئ نو دا د پښتو لپاره راغلي نو کومې ژبې لپاره چې پروفینګ نه کېږي د هغې آپشن هم نشو استعمالولی د هغې زیاتره آپشن یې بیا مونږ نشو یوز کولی دې مونږ ته راکړي دي خو مونږ یې یوز کولی نشو یعنې دا آپشن یې نشي استعمالېدلی او تاسو ته دا هم نشئ کولی چې په پښتو کې سینډینګ او ډسینډینګ وکړئ ځکه دې الف بیتي نه پېژني دا صرف د انګلیسي حروف پېژني چې دا الف بیتي یا اے بي سي حروف دي که تاسو وګورئ چې کومو ژبو لپاره پروفینګ شته ریویو ته راشئ لینګویج ته راشئ په دې کلیک دی وایي انګلیش تا سره ژبه ده او د دې لپاره پروفینګ سپیلنګ او ګرامر دا انسټال خو پښتو تا سره ژبه ده دې لپاره وایي پروفینګ انسټال نو دې د وجې نه بیا د هغه آپشنو استعمال هم نشو کولی دا د اے ټو زیډ خبره وه بل ګورې که ته یې لیکنه تاسو وکئ که تاسې نه څوک پوښتنه وکړي دا څو پرګرافه لیکنه ده څو پرګرافه ده ښکاري درته دې باندې کلیک کړئ نو د هر یو پرګراف په آخره کې دا نقطه ږدي او د دې مطلب دا دی چې دا د پرګراف اینډ دی دې پرنټیبل هم نه دی صرف موږ ته د پرګراف آخر ښیي مې ښایي راته بس کلیک کوي به نه تعالی کوي خو به نه وي ها ها دا په کې لږ تیز کړه برق ډولې ده څنګه نو دا موږ سره به دې کې د پرګراف اینډ معلومه یې را سره نو مخامخ چې کومې خبرې وي تنګ په دې کې به څه پاتې نه بیا راځو موږ پرګراف اینډ سایډ پرګراف په داخل کې موږ سره دي انډینټس اینډ سپیسینګ اول الاینمنټ دی بیا آوټلاین لیول دا الاینمنټ مې وویلې خو دا آوټلاین لیول مې نه دی ویل الاینمنټ نه هغه مطلب دی چې لیکنه لیفټ سینټر رائټ جسټیفای دغه آپشن یې بیا دوباره دلته راکړی دی شته هغه آپشن یې دي که لیفټ طرف ته لیکنه راوړي دلته هغه میډم های شته که نه ټول وکړي نو دې لیست کې ما هغه ټولې خبرې شته یا دې ځینې یا هغه ځینې خو آوټلاین لیول دا ډېره مهمه خبره ده کتاب وغیرہ ذهنو کې دا استعمالیږي تاسو فهرست خو پېژنئ که نه یا ټیبل اف کنټینټس چې ورته موږ ویلی شو دا فهرست داسې چې دا کله جوړېږي نو دا هله جوړېږي چې کله تا په کتاب کې دا لیول استعمال کړي که دا دې نه استعمال کړي بیا نشي جوړولی لکه زه یو فهرست جوړول غواړم زه لیکن مثال وټ از کمپیوټر دا زما ټایټل دی او د هغې یو څو پرګراف په لیکنه کړم د دې ټایټل ته به خامخا زه یو لیول ورکوم او هغه لیول به څه شي اوس که مثال داسې یو ټاپک لکه وټ از سافټویر نو دلته د دې سافټویر دپاره کوم ماډل لیول پکار دی چې ورکولی شي دې د لیول 1 که لیول 2 ولې ځکه چې دا سافټویر د کمپیوټر په داخل کې راغلی که مثال دلته یو بل ټاپک راشي وټ از هارډویر او د هغې مطابق زه لیکنه وکړم نو دا به کوم لیول علي نو دا به هم لیول 2 علي ځکه دا د کمپیوټر مطابق اوس که د هارډویر کې نه راشي لکه زه لیکم مثال دلته ما یو ټاپک ولیکلو دا شان ما ولیکل کمپوننټس اف هارډویر
او هغې نه وروسته راغورځوم دې ته لیول ورکوم نو دا اوس د دې پورې اړه لري نو دې ته به اوس کوم لیول ورکو لیول دې ته به لیول 3 لیول ورکوئ اوس که یو ټاپک بل راشي ما ولیکل وټ از پرنټر نو دا پرنټر اوس کوم لیول والي دا به بیرته لیول 1 والي ځکه د کمپیوټر او د پرنټر دا ټاپک جدا دي که هغه ټاپک چې دا بل ټاپک پورې اړه نه لري نو هغې ته بیا هغه ایلندنی لیول نه ورکړه چې بل پورې اړه لري نو د هغې نه به ایلند لیول هغې ته تاسو ورکړه نو دا اصلا موږ سره به دې کې دا لیکنه دي او داسې به نه کوو چې د باډي ته هم لیول ورکړي دا باډي لیول اخیستی دی دا به په خپله باډي ټیکس کې ساتو لکه دا باډي لیکلي دي که نه موږ سره نو دا به همیشه دپاره باډي ټیکس وي اوس ګورې پیدا دا ده په دې لومړنۍ ورقه کې زه درېدلی یم او په دې لومړنۍ ورقه کې زه غواړم چې د دې نه ټیبل اف کانټینټس جوړ کړم ریفرنسز کې بیا ټیبل اف کانټینټ شته دلته به راشو دې ټیبل اف کانټینټ باندې به کلیک کړو وګورئ شارټکټ نه تېر شو اوس نو دی موږ سره ټیبل اف کانټینټس دي که نه وډ از کمپیوټر و دویم ورقه کې دی ټول دا په درېیمه کې دی او دا په څلورمه دا بیا وروسته هم راځي خو صرف هغه لیولو باندې مې پوه کولی نو لیول استعمال په داسې ځایونو کې کوو بیا دې کونج کې په دې باندې کلیک کول لیکنه راټولیم دي د اضافه دا باندې لیکو ختم دی ګوره ځینې وخت داسې لکه زه میره ما سره د دې ریلیټډ دا لیکنه راټوله کړه بیرته مطلب ګوري نو بیرته په همدې نقطه باندې کلیک کړه بیرته یې کتلی شي که دا کار نه شي کولی بیا به تاسو آپشن یې درکړی دی کولیپس بای ډیفالټ بیا به راځو دا ټیک مارک به ختم کړو دی به اوکې کړو بیا به ښکاره شي نو لیولې وروسته بیا هم راځي ریفرنسز کې غو سیدونه یاد ساتئ بکه بیا د هغې نه وروسته موږ سره به دې کې دی ډایرکشن دا خو مې وویلې که نه رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ هغلته مو نه وي دلته نو هماغه خبره ده کله چې تاسو په یو ډاکومنټ کې لیکنه وکړه نو دا لیکنه دې خوا هم سپیس لري او دې خوا هم دې غاړې ته مارجن وي او هغې غاړې ته مارجن وي ټاپ ساحې ته موږ هیډر وایو او آخر ساحې ته څه وایي فوټر اوس که دا لیکنه موږ انتخاب کړو راشو په دې کلیک کړو نو بیفور ټیکس کې زه ورته وایم فار ایگزامپل 3 نو بیفور دې طرف نه به دا سپیس ډېر زیات وای دونه خو به تاسې نه هلې زه به 0.5 ورکړم خلاص دې بل طرف نه به هم زه ورکړم مثال 0.5 خو دا سپیس ضروري نه دی چې تاسو یې خامخا ورکوئ که دا ټیک مارک ولګوي نو دا خبره ان سایډ آوټ سایډ ته بدلېږي کتاب راکړه صحیح ده ګورئ دا د کتاب ان سایډ او دا د کتاب آوټ سایډ نو دی وایي د کتاب ان سایډ کې باید څونه سپیس وي او آوټ سایډ کې باید څونه سپیس نو دغه سپیس تاسو بیا د دې ځای نه ورکوئ خو دلته همیشه دپاره دا 0% سپیس به بیا وروسته تاسو ورکوئ پیچلې وړ دې کې ضرورت نشته چې موږ سپیس ورکړو بل دې کې ما ته وایي فرسټ لاین د پراګراف لومړني لینونه به دې مخکې راولي او که موږ دې پسې هینګینګ باندې کلیک کړو نو بیا به لومړني لینونه وروسته یې مخکې او دا نور لینونه به یې وروسته مخکې به یې دغه لینونه یي
وروسته د اولنۍ لونه به یې مخکې راځي او پښتو کې کې انګلیسي نن باندې کلیک کړه چې دی اوکې کې بیرته خپل حالت ته راشي دا مې ویلې مو سپیسینګ د هر یو پاراګراف ترمنځ یو سپیس وي او ما ویلي و چې دا بیپور سپیس به صفر ساتو که دا زیات شي نو ګوره دا برنی سپیس هسې فضول دی یو مثال نور هم دا زیات کما نو دا سپیس ضرورت و نو دې د وجې نه دا صفر ساتو خو که دا زیاتو که مو دا صحیح ده سپیس به زیاتوي خو ډیفالټ سپیس د دې څونه دی موږ سره 8 د دې نه به زیات سپیس موږ نه الو بل ګورئ که تاسو د لاینونو ترمنځ سپیس ورکوئ لاینونو ترمنځ نو یو اشر ډبل سپیس مطلب دا چې 3 پوینټ سپیس دلته مې ویلې و که نه دا ښکاري ته که نه دا سپیس دې ځینه هم ورکولی شو نو 1.5 یا 1.15 دا د دې نارمل اندازه Do not add space between paragraph of the same style. تاسو یو لیست لیکئ لکه نیم مې ولیکلو نیم for example احمد کمال نور سجاد امین زاهد یونس د دې ترمنځ یو سپیس پروت دی او هغه سپیس چې ته کله ختمې نو دا ټیک مارک ولګوه دی به ختم شي ښکاري تاسو ته که نه که دا ټیک مارک چې ته آف وي نو بیا به هغه سپیس وي خو چې کله دا ټیک مارک تاسو ولګولو نو هغه سپیس به اټومیټیکلي څنګه شي هغه بله نوم هم سلیکټ کوه سره هم اوس که مې هغې ته یو ډیزاین ورکړی مثال دې دپاره مې دا سټایل ورکړ نو بیا هغې سپیس د دې سره نه ختمېږي صرف فقط د دې نومونو سپیس به څنګه کېږي نو دا اصلا کې د ځینو لاینونو ترمنځ مسافې چې ختمو د هغې لپاره به دا ټیک مارک څنګه ساتو دا څنګه چې د ویلو کې ویده لا اوس پورې سار دی که نه ټایپس وګورئ ټایپس کې داسې لکه تاسو اکثره داسې کویشن جوړوئ که نه لکه موږ ولیکو نیم بیا دا شفټ ماینس علامې سره داسې یو لاین راولئ که دا ته دې سره نه راولئ نو دې ځینې راوله زه کله چې زه ټایپ بټن ووایم ټایپ بټنه نو د دې 2.5 یعنې 2 دې ځای پورې به یو لاین راته دا قسم لاین به راته سیټ کړي وکړي نیم ولیکه ټایپ بټن سره به هماغې څه راځي رولر مطابق وری وروسته بیا راشه کله چې ټیپ ووایم نو 4.5 باندې دا بیا سیټ کړه دا ماډل لاین کلاس بل لاین سیټ کې مثال شپږو باندې سیټ کوم ما ولیکل ډیټ نور وسپله ولیکه ټایم لیکه صحیح شو که نه سیشن ولیکه او د هغې نه وروسته بل شیرین ټوټل اور داسې لاینونه راوستلو لپاره دا استعمال اکثر هغه کویشن یې لیکل شوي لکه موږ ولیکو واټ از کمپیوټر نو بیا لاینونه راوستي موږ سره او هغه لاین یې څنګه راوستي دا کلیر آل کوي د دې ځینه واله تر 2 پورې دا سیټ کو دی لاین دی دا شی راوستي که نه په ورقه باندې مثال واټ از سافټویر داسې لاین راوستلو دپاره ورډ پروګرام کې ټایپس استعمال
ضرورت نشته کلیر کبه به ټایپ سره ناراضي نو اول ځل سره کولې شو څنګه کولی جنا سیټ بیر هغه نو ورسته موږ سره دی سیټ از ډیفالت د سیټ از ډیفالت مطلب دا دی لکه په هر یو ډاکومنت کې باید لیکنه ډیفالت باید څنګه جسټیفای باید دا کې او دا سپیس باید دولس وي نو کله چې ته په دې کلیک کې او دا آل ډاکومنت په ټولو ډاکومنټونو کې اوس خو دلته صحیح ده زمونږ هغه ټیکس هم جسټیفای دی او سپیس هم څونه دی دولس خو که دا څوک کلوز هم کي او د هغې نه وروسته راځي نوي ډاکومنټ ته راځي نوي ډاکومنټ ته راځي او د نوي ډاکومنټ نه وروسته راځو په دې کلیک کوو نو ګوره دا 12 دی او ډیفالت څنګه دی او مخکې اصلي حالت یې څنګه و اصلي حالت یې دا و چې لیکنه ډیفالت په لیفټ طرف کې وه او سپیسونه و په دې ډیفالت نو که ته اوس دې ته بیا همدې حالت ته راولې نو بیا به ته په همدې کلیک کړي په آینده کې به اوس لیکنه چې کېږي په هر ډاکومنټ کې چې کېږي ډیفالت به د کوم طرف نه وي موږ سره لیفٹ طرف نه وي او سپیس به څونه وي نو دا د پاراګراف په داخل کې آپشن شو بس به زما په دا به انشاءالله به بل کلاس کې وایي تاسو پوښتنې وکړئ